ټوټې ټوټې په تورو راشي او د بې ننګۍ اوریدونکو خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ وئ او د صحت په کالیو کې به وئ. ګلنن اوریدونکو دا ځل د بړې کنډک د ښامار په ساحه کې یو چې دلته یوه فصوم لري. دوی ملګري زموږ سربازان وروڼه د یوې وظیفې پر مهال چې دوی څه ډول وظیفو ته ځي، څه ډول خپلې دندې ترسره کوي، هغه اکټونه تاسو ولیدل. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی. په هماغه ساحه کې د دغو ځوانو سرتېرو له قماندان سره یم له ده لومبۍ د نوم پوښتنه کوم او بیا د رتبې. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم زما امیر شاه دی، رتبه مې لومړی سرهند د څلورم سرحدي کنډک د دویم ټولي قومندان. سمه ده. څارن صاحب تاسو راته وایئ چې زده کړې څومره لرئ، مکتب هم یا ښوونځی هم څومره ویلی او د دې ترڅنګ نظامي زده کړې هم څومره کړي دي؟ ملکي زده کړې مو خپلې ولسوالۍ په علي لیسا کې کړي دي تر 12مه پورې. نظامي زده کړې مې هم ډېرې کړي دي. د 81 کال نه په دې خوا څو ځله نظامي اکاډمي مې ویلې ده ګردیز کې، پکتیا ولایت ګردیز. یو اتیاوم کال نه را پدې خوا نه سمه ده. په دې یو اتیاوم کال را پدې خوا تاسو څومره رتبې ترلاسه کړي دي؟ لومړی سرباز وي که نه یا په کوم بل نوم راغلی؟ زه تقریبا د 81 کال کې سرباز وم. په 83 کال کې د ستنمنۍ رتبه مې لاسته کړه. همداسې په سلسله مراتب سره تر 89 کاله پورې دریم سرهند او تر 95 کاله پورې تر 94 کاله پورې زه لومړی سرنۍ رتبې ته په صفت قومندان ټولۍ معرفي شوی یم. سمه ده. بعضې کسانو زیات وختونه تېر کړي.
دوستانو زه له قوماندان صاحب سره خبرې کوو له موږ سره واوسئ او دغه خپرونه تر پایه سره وګورئ. د هیواد ساتونکي خپرونې زړونو مینوالو سلامونه مې بیا ومومنئ. مخکې مې په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوه مې بعد د څلورم کانډک له قوماندان سره خبرې کوم. دا د قوماندان صاحب محمد ظریف زازی چې تازه دغه کانډک ته راتبدیل شوی. زازی صاحب ستړی مه شئ، بخیر راغلی. ډېره مننه، تشکر. زه له هر څه نه مخه سروري صاحب تاسو تخنیکي همکارانو او د خوست ولسوالۍ ته خپل احترامات او هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه کوم، بخیر راغلی چې تاسو زموږ کنډک ته د امنیتي قوتونو په خاص ډول د سرحد ساتونکو اواز د افغانستان ولس ته خاص ډول د خوست ولسوالۍ ته رسوئ. هغه ته چې سربازان او د سرحد ساتونکي لري د خلکو سره څه وایي خلکو ته او د خلکو غوښتنې چې تاسو د خلکو د غوښتنو د هغوی د انعکاس کوونکي تاسو څخه ډېره مننه، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. قوماندان صاحب دا چې پوښتنې به زیاتې راسري خو په ترتیب سره به ځو. لومړی له تاسو د زده کړو پیل وو. تاسو مکتب ښوونځی او د دې ترڅنګ نظامي زده کړې او رتبې او دغه داسې لنډې خبرې راته وکړي، خوشحاله به شم. ډېره مننه سروري صاحب. زه ابتدایي زده کړې مې په ځاځي میدان ولسوالۍ پالګاډي د ککهول مکتب په نوم هلته مې ابتدایي زده کړې سرته رسولي دي. بکولریا مې بیا په رحمان آباد کې کابل کې هلته ترسره کړې ده. د لیسانس زده کړې مې د اکاډمي پولیس کې سرته رسولي دي. بعد له هغې څخه 15 کاله د مسترۍ دپاره بیا خارج ته تللی یم. هلته مې مستري په نظامي بخش کې مستري هلته سرته رسولی دی. یو ډېر وخت دپاره چون د افغانستان په د اخرونو کشمکش شوي په د اخر وختو کې د داخلي جنګونو په وختو کې په خارج کې هم د هېواد نه د باندې هم کله چې په افغانستان کې موقتي حکومت راغلو، موقتي ادارې او رامنځته شولې، زه هم هېواد ته راغلم. د ایران دپاره په سرحدي قواو کې وظیفې اجرا کوم. مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو تر مسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د رتبه مو سمنمل که نه؟ سمنمل رتبه له دې مخکې کومه رتبه راځي او داسې بیا دغه رتبې تاسو ته په کوم ډول درکول کېږي؟ یعنې تاسو که چېرته سرښندنه وکړئ ښه وظایف ترسره کړئ درکول کېږي که نه دغه د کال یا د عمر د تېرولو په خاطر په موده کې داسې په ترتیب سره مقصد یو کال کې 2 کالونو کې 3 کالونو کې یوه رتبه تاسو ته راځي که نه په سرښندنه پورې اړه لري؟ بلې دا اصلا موږ نظامي قوتونه هم لکه مجموع کې کله چې څوک په دولت کې وظیفې اجرا کوي هغه مشخص قوانین کړنلارې او اصولنامې او تعلیماتنامې دي. بیا خاصتا په نظامي قوتونو کې موږ خپل قانون د امور ذاتي افسران لرو. دغه قانون د امور ذاتي افسرانو دپاره بیا پر د یو پولیس یا د یو عسکر تعریف شوی دی چې مثلا یو عسکر چاته ویل کېږي، یو افسر چاته ویل کېږي. په دې ډول د قانون د امور ذاتي افسرانو په اساس باندې په مختلف ډول سره دغه رتبه حتی د دریم ستومنۍ رتبه څنګه لاسته راوړل کېږي، څنګه مثلا یعنې هره یوه رتبه ځان ته اصول لري، ځان ته قواعد لري. خصوصا دوهم سرني رتبه چې د افسرۍ رتبه د اولینه رتبه د مخکې چون دریم سرني و وروستني قوانینو په اساس باید دریم سرني رتبه د منځه تللی دی. یو د جبتورانۍ یا سرمن او یو د دریم بریدمنۍ یا دریم سرن پولیسو کې
دغه رتبې اوس د منځه تللي دي. اوس اولنۍ افسرۍ رتبه، دوهم څارنۍ رتبه ده یا دوهم بریدمنه رتبه ده چې قانون د امور ضبطي افسرانو کې د هغه په اساس باندې دا ټوله رتبې تنظیمیږي. زه خپله پلان زما رتبه سمن مل ده. تقریبا په شپږ شپېتم کال کې 1400 کال کې د نظام په 21مه تاریخ د اکاډمي پولیس څخه یعنې په اعلی درجه فارغ شوی یم. اعلی درجه ډیپلوم یې اخیستی دی. همدې ډول بیا هم یو کال تقریبا 2 کاله وظیفه هم په وزارت داخله کې د پېژندتون په ریاست کې اجرا کړم. بیا د هغې ځای څخه مسترۍ دپاره خو دلته یو وخت مننې موسسات هم په کابل کې بیا بېرته پېژندتون کې. تاسو په خپلو وظایفو کې څومره خوشحاله وئ؟ ځکه تاسو بېلابېلې وظیفې ترسره کړې، د دم ګړۍ له فاکتیا ولایت راغلي یاستئ. په خپلو وظایفو کې څومره خوشحاله وئ او څه احساس لرئ چې تاسو په نظامي لباس کې خپلو سرتېرو ته خپلو خلکو ته خبرې کوئ؟ مجموع کې خپله د کار سره مینه لرم چې همیشه چې مصروف یم، کار وي. دا مې عمومي خصلت عمومي خصوصیت مې راشه دی. ولې د خپله په نظامي بخش ته چې راغلم یوه خاصه علاقه چې ما ورسره لرله د ډېر ماشومتوب څخه. زما یو بل ورور هم نظامي
شمالي وزیرستان سره جنوبي وزیرستان په سرحد کې هلته وظیفه وه. طبعا شرایط ډېر سخت شرایط وو، ولې د خوست وضعیت کله چې د پکتیکا د وضعیت سره مقایسه کوم ډېر زیات تفاوت لري. د خوست خصوصا اوس په دې ساحه کې زموږ د ساحه د مسؤلیت چې دی، موږ په دې ساحه باندې کامرن